سلامونه ملګرو، هیله در روغ جوړ او د صحت په جامو کې بیا هم ستاسو خدمت ته د یو نوي ویډیو سره حاضر شو. په دې ویډیو کې تاسو ته یو صرافي ښیم چې دغه صرافي نوي یوزرانو ته تر $2000 پورې په ټاسکونو تکمیل جایزه ورکوي. البته دا 2000 ټول موږ نسو اخیستی ځکه زیاتره ټاسکونه یې سخت وي، خو $40 تر $50 موږ په اسانۍ اخیستی سو. ویډیو کې مکمل ثبوت درته ښیم. نو راځئ په ویډیو پیل کوو. که دغه ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ موږ پر یوټیوب او ټلګرام فالو کړئ. ټلګرام چینل لینک هم ډسکرپشن کې دی. د صرافي لینک مې هم ډسکرپشن کې ایښی، په هغې به کلیک کوئ، ډاونلوډ به یې کړئ. ډاونلوډ چې مو کوو وازه به یې کوئ، دا ډول صفحه راځي. دلته به په رجسټر او لوګین ناو باندې کلیک کوئ. په دې چې مو کلیک کړئ دلته به پورته په ساین اپ باندې کلیک کوئ چې دا کار مو کوو دوستانو. دلته تاسو ته دوه خانې راځي. په اول کې به خپل ایمیل ولیکئ، په دوم کې به ځان ته یو کوډ ولیکئ. صحیح ده؟ کوډ کې به دغه علامو نه هم کار اخلئ دوستانو. صحیح ده؟ لکه دغه علامه شو، دا شو، دغه علامو نه به کار اخلئ او همداشان حسابي تورو نه به هم کار اخلئ. دلته خپله تاسو ته لیکلي چې دغه شرایطو کې باید کوډ یو دانه باید داسې غټ حرف هم ورکړئ، د انګلیسي غټ. نو دلته ایمیل، دلته کوډ او دلته دغه ریکلیسي د ریفرل کوډ اوفیشنل دلته ګورئ یو کوچنی غوندې ټیک ده، دغه ټیک به ووهئ. دلته تاسو ته یو بل چوکاټ وځي، کوم کوډ چې په سکرین نه وي دلته به دا کوډ ورکړئ دوستانو. چې کله مو دا ټول ورکړل دلته به په ساین اپ کلیک کړئ ملګرو. په ساین اپ چې مو کلیک کړ تر ډېر امکانه هغې نه وروسته تاسو ته بله صفحه راځي. دلته تاسو نه یو کوډ غواړي، همدغلته چې تاسو کوم ایمیل ورکړه هغه ته تاسو ته کوډ ځي، هغه کوډ به راواخلئ. دې نه وروسته چې کومه صفحه راغله هغه کې به یې ورکړئ. اوس ما اکاونټ جوړ کړی، زه نه غواړم چې بیا تکراري اکاونټ جوړ کړم چې سره کنټرول او بل سره نه کي. نو دغه د اکاونټ جوړولو طریقه وه. صحیح ده؟ اکاونټ جوړول په ټولو صرافیو کې یو شان دي، کوم خاص کار نور نه لري. چې کله مو اکاونټ جوړ کړو دوستانو، اوس راځو د دې دا جایزه به څنګه ترلاسه کوو. دې کار لپاره به د بونس په آپشن کلیک واخلئ ملګرو. چې په دې مو کلیک واخیست دلته د دې ریوارډ هاب راځي تاسو ته. نو دلته تاسو ته لومړی یو ټایم درکوي د ټاسکونو، چې یعنې ټاسکونه تر دغه ټایمه پورې شتون لري، بعد له هغه نه څنګه دي له منځه ځي. یعنې تاسو باید د دغه هلته چې کوم ټایم درکوي هغه ټایمه پورې د دې ټاسکونه تکمیل او جایزه واخلئ. دوه ډوله ټاسکونه لري، یو ډیلی ټاسک ده، یو نیو یوزر ټاسک ده. صحیح. لومړی راځم ډیلی ټاسک په ساده کې درته تشریح کوم. دلته دوستانو دی تاسو نه ټریډینګ والی هم غواړي، په بدل هم تاسو ته یو اس ډي ټي بونس درکوي چې د فیوچر ټریډ لپاره دي. ټول بونسونه د فیوچر ټریډ لپاره دي، خو دغه برخه لږ سخته ده دوستانو، ځکه بیخي ډېر ټریډینګ والی هم غواړي دوستانو. دا ګورئ 80,000 مثال 1.5 لک په دغه ډول ټریډینګ والی هم غواړي. نو دا زما په نظر ډېرې دي. نو موږ له دې څخه تېرېږو کوم چې اسانه ده، نیو یوزر ټاسک باندې کلیک کوو. دلته اوس راځو اسانه ټاسکو ته. یو میاشت هم وخت لرئ چې دا ټاسکونه تکمیل کړئ، چې وخت یې هم ډېر ده. ښه، دلته دی څو مختلف ټاسکونه ورکړي چې پر ټاسک مختلفه جایزه ده. دا لومړنی چې ما خپله هم کلیم که $10 فیوچر ډالر یې ورکول، چې کولی شئ فیوچر ټریډ پې وکوئ بغیر له کوم د لیوریج محدودیت او همداشان هر څو معاملې پې وضعوی شئ. دا کار یې ښه ده. ښه، د دې ټاسک څه ده؟ دا وایي چې لږ تر لږه تاسو خپل اکاونټ ته $10 ډیپوزیټ وکوئ او هغه فیوچر برخې ته ټرانسفر کوئ. موږ تاسو ته $10 درکوو په همدې اسانۍ. دوم ټاسک وایي چې $10 ډیپوزیټ وکوئ، فیوچر برخې ته ټرانسفر کوئ. موږ تاسو ته $10 د فیوچر بونس درکوو. دا بلې وایي چې 500 واچوو، $100 فیوچر بونس درکوم. پسې لاندې وایي 1.5 واچو، 1.5 بونس درکوم. همداشان پسې نور ډېر دي، 3,000 واچو او 5,000 واچو، خو بونسونه ورو ورو ځي، تر $4,500 هم پکې شتون لري تاسو ته درکوي. ښه دی که خو اوس موږ ته دوستانو دغه لومړنی په کار ده همدا تکمیل کړو. دوم هم کوی شو، خو زه هم لومړنی تکمیل کوي، خرچه هم پې کمه راځي او اسانه تکمیلیږي. ښه ده، اوس څنګه تکمیل کړو؟ له دې برخې څخه وځو، راځو دې ته به ډیپوزیټ کوو. اډ فنډ باندې به کلیک اخلئ دوستانو. دلته به یو اس ډي ټي انتخابوئ. صحیح ده؟ یو اس ډي ټي چې مو انتخاب کړه دلته به په بي پي باندې کلیک واخلئ. دا دریم نیټورک خپل بایننس نه به دې ته په بي پي شبکه باندې څنګه کوئ $10 راولېږئ. فکس 10 باید دې ته راورسېږي دوستانو، یعنې 1 سنټ 1.5 سنټ هم کم باید نه وي. نو که زما منئ 1 ولېږئ یا 0.5 ولېږئ چې کم سنټ منټ درنه کم نه شي، فیسو کې بیا کم درته رانه شي. چې ومولېږل دې ته دوستانو، چې ما خپله هم دې ته لیږلي وو، یو 15 سنټ لا پاتې، باقي مې بیا ډرا کړو. نو چې ومولېږل دلته به په ټرانسفر کلیک وکوئ دوستانو. پورته به سپاټ، لاندې فیوچر. دلته به هغه ډالر مو ولیکئ، تقریبا 20 و 21 هر څونه چې مو ولیږل به ولیکئ او لاندې به په ټرانسفر کلیک کوئ. ټرانسفر چې مو کلیک کړه ستاسو پیسې د فیوچر برخې ته راځي. کله چې فیوچر برخې ته راغلي بېرته به د بونس آپشن ته راسئ. بونس آپشن ته چې راغلی اوس دا ټاسک تاسو ته فعالېږي. البته دوستانو ټاسک یې اټومیټیک هماغه دقیقه نه فعالېږي، تاسو داسې نیم ساعت یو ساعت دغسې به صبر کوئ تر څو دا ټاسک دی فعال کړي درته. صحیح ده؟ دلته دا کلیم آپشن چې درکوي نو 1 ساعت 2 ساعته تاسو صبر وکړئ، ما دا کار اټومیټیک نه درکول کېږي. چې کله درته کلیم آپشن فعال شو، دا ډول رنګ کې راځي او کلیم درته لیکي. کلیم به ووهئ. کلیم چې مو $10 وچ ستاسو فیوچر اکاونټ ته درلیږي. ما خپله کلیم که دلته تاسو کتلی هم شئ،
ما ته لیکلي هم دي چې تا څنګه که ترلاسه کړل شل USDT فیوچر ټریال فنډ ریسیوډ لیکلی، یعنې دا ما ترلاسه کړل. نو دغه طریقه و دوستانو، $60 بالکل فری او وړیا د فیوچر ټریال فنډ لپاره ترې ترلاسه کوئ شئ. اوس په دې ټریډینګ څنګه کوی شو، له دې برخې څخه اوس د فیوچر ته راځو چې کله تاسو ته ټریال فنډ راکړو، دلته به تاسو شل ستاسو خپل شل به نور درته اضافه شي. اوس په دې ټریډ څنګه وهلی شو دوستانو، دوی چې دي د $60 ټریال فنډ تاسو ته په 2 شرایطو کې د ټریډ درکوي. دغلته به په دې کراس کلیک وکوئ، تاسو چې ټریډ کوئ یا به کراس وهئ یا به دغه دوم حالت وهئ. په دې دواړو کې تاسو په $60 فیوچر باندې ټریډ کوی شئ، خو په ایزولیټ که تاسو ټریډ وهئ بیا هغه بونس باندې ټریډ نه شئ کوی ایزولیټ حالت کې. نو کراس وهئ یا دا بل حالت وهئ، کراس هم وهئ ښه ده، په کراس ټریډ کوئ. او همدا شان هر څو ټریډه پې واځولی شئ، فرق نه کوي یو ټریډ، 10 ټریډ، 50 ټریډ، هر څو پې واځوی شئ. او ایکس هم نامحدوده لیوریج وهلی شئ چې څونه لیوریج ستاسو زړی وهی شئ. کوم محدودیت نه لري دوستانو. ما خپله پرې ډېر ټریډونه راواسکه. که زه راشم پوزیشن هسټري ته، دا ګورئ په دوج کوین مې واسکه، PTH مې واسکه، همداشان دوج کوین، ATH، لاندې نور کوینو باندې مې یو څه ټریډونه وکړل پکې. نو بالکل دا د ټریډ لپاره درکوي. اوس راځو دې ته چې موږ به بیا دې نه وډرا څنګه کوو. کله چې دوستانو تاسو په دا بونس ګټه وکړه او بونس مو له منځه لاړه، تاسو بیا کولی شئ چې دا پیسې مو بیرته ترنه سپاټ ته ټرانسفر کړئ دوستانو، او سپاټ نه یې وډرا کړئ. خو یو خبرې ته هم پام وي چې کله تاسو سره دا بونس په فیوچر کې او تاسو غواړئ خپلې پیسې له فیوچر اکاونټه سپاټ ته ټرانسفر کړئ، ستاسو بونس سوځي. ښه دې ته مو پام وي. نو کله چې تاسو بونس ختم کړئ بیا خپلې اصلي پیسې ته سپاټ ته ټرانسفر کړئ. چې سپاټ ته هم ټرانسفر کړئ، اوس به دوستانو د دې لپاره چې په موږ کم فیس راسي، تاسو به دا USDT باندې نه وډرا کوئ، په سوی کوین به وډرا کوئ. دې کار لپاره به ټریډ آپشن ته راسئ، دلته به سوی کوین واخلئ. صحیح ده، سوی کوین فیس ډېر کم ده. سوی دغه کوین ده چې په تصویر کې نه، دا به واخلئ دوستانو په خپلو ټولو پیسو او را به شئ دلته وډرا باندې به کلیک وکوئ، همدلته به سوی کوین وډرا کوئ. ځکه سوی کوین ټولو نه کم فیس لري. آن چین وډرا به ووایئ، خپل د بایننس نه به د سوی کوین ادرس راواخلئ او دلته به وډرا کوئ. فیس یې هم شاوخوا 25-30 سنټه راځي. ما خپله هم په سوی کوین بیا خپلې روپۍ وډرا کړې. زه راځم اسټریم درته ښیم، دغه دي تاسو کتی شئ. سوی کوین باندې مې خپل هغه $60 چې لیږلي وو، وروسته له دې چې بونس مې ختم کړ وډرا مې کړه. نو دغه طریقه دوستانو چې کولی شئ بالکل وړیا $60 فیوچر ټریډ لپاره ترلاسه کړئ.